د نغمې مهمه غوښتنه له طالبانو څخه سندرغاړې ښاپیرۍ نغمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان جنو او ښځو د متحدینو د لرې کولو په تړاو له یوې نوې سندرې سره. ښاپیرۍ نغمه وایي د افغان جنو د حقونو په ننګه په خپل غږ اوچتوي، که د شعر له لارې وي، که د سندرې له لارې او یا یې بل هر ډول مبارزې له لارې وي. نوموړي وایي دا موضوع موږ ډیر ځوروي چې زموږ د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي، نو زه هم دوی سره د همغږي یم. د خپل آواز به ورته اوچتوو، هغه که د شعر له لارې وي، که د سندرې له لارې وي، که د هر قسم مبارزې له لارې وي. نغمه وایي په دې توګه غواړي تر نړیوالو خپل غږ ورسوي چې د افغان جنو او ښځو د حقونو د غوښتلو په برخه کې له دوی سره همغږي شي. نوموړي له طالب چارواکو هم غواړي چې پر افغان جنو او ښځو ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. نغمې د افغان جنو او ښځو د حقونو په ننګه خپله لومړنۍ سندره ځکه بې میوزیکه ویلې وه چې د دې په خبره طالب چارواکي واوري او پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. خو له دې سره سره چې بیا ځلې د طالبانو ورته غوښتنه مطرح کوي، داسې ښکاري چې له دوی دې ناهیله شوي وي، نو ځکه له نړیوالو هم د ملاتړ او همغږۍ غوښتنه کوي.